सलामونه दोस्तانو نن टिक टॉक शॉप के अकाउंट څنګه جوړي دا ویډیو टिक टॉक शॉप کو سیلر اکاؤنٹ جوړولو لپاره د ټول نو اول به براوزر خلاص کې او براوزر کې ولیکئ टिक टॉक سیلر سنټر انټر باندې دلته راغی دا टिक टॉक سیلر سنټر دی باندې لینک باندې کلیک کې نو دلته small country by default چې دا select ده UK که تاسو بل country او select مطلب دلته بل هغه یې دلته سویچ کولای شئ چې هر ملک راولئ اوکې هغه ملک ته سیلر سنټر ځان ته جوړولی شئ آیرلینډ کې انوایټ اونلی دا مطلب چې دوی انوایټ کړي هغې نه بغیر ډایرکټ سیلر سنټر نشي جوړولی او دې ملکو کې टिक टॉक شاپ اویلیبل ده نو ټول نه اول به sign up with टिक टॉक account سره یې کوئ sign up with Google سره یې sign up کوئ او ایمیل یا موبایل نمبر سره کوي دلته به اوس ولیکو موږ به ایمیل سره ولیکو کنټینیو به کلیک کړئ نو درته وایي چې کوم دوه ابجیکټ یو رقم دی هغې باندې کلیک وکړه دا یو شی ده کنفرم یې کړه دلته به ایمیل ته یو کوډ ځي نو هغه کوډ به دلته بیا ولیکئ دا پاسورډ ځان ته ورکړئ چې پاسورډ بیا تا ته یاد وي دلته به دوهوري پاسورډ ورکړئ او کنټینیو به کلیک کوئ اوس ماته وایي چې پاسورډ دې میچ نه کوي زه به بیا دلته ولیکم چې اولني سره دا غلطي بیا وایي چې دا میچ نه کوي غلط دی لیکلی دا اوس صحیح شو نو دا مخکې لاړو دا اوس راغی دا tell us more about your business individual زیاتره اکاونټ انډیویجوال کې موږ تاسو جوړوو ځکه چې بزنس هر سړی نه کوي هر سړي سره بزنس ډاکومنټس نه نو هغې دپاره سور پروپرایټر او که چېرته تا سره بزنس یې ال ټي ډي تا جوړه کړي نو هغه بیا پرایویټ اون بزنس ده او دې کې بیا دا نورو آپشن یې ورسره چیریټي جوړه یا پبلک لیسټ بزنس جوړه خو زه فلحال سول پروپرایټر باندې کومه چې هر سړی کولی شي هر سړی ورته اکسس لري د ویو پیکن ګورې دلته کلیک کړه نو دې باندې راځي ته به نیکسټ کلیک کړې please confirm which of the below would apply to you as a seller on टिक टॉक shop non-trader or trader دلته به د trader select کړئ او yes به ووایئ نو مخکې به لاړ شئ tell us about more your business representative دلته تا ته وایي چې ته د خپل آیډنټیټي موږ ته وښیه آیډنټیټي خپل چې ته پوزیشن باندې ویریفای کوې نو هغه موږ ته شو کړه نو دلته یو پاسپورټ دی او ډرایوینګ لایسنس ده که ته په پاسپورټ باندې کوې که پاسپورټ درسره نه وي ډرایوینګ لایسنس باندې کوې او په یو کې کې پروویژنل باندې کېږي لکه ډرایوینګ لایسنس تا سره نه وي خپل کارډ باندې د پروویژنل راغوښتلی سي هغې دپاره کوم ټیسټ ضرورت نشته هغه پروویژنل کارډ باندې دا کولی شئ جوړولی شئ چا سره پروویژنل کارډ وي هغه هم اکاونټ جوړولی شي او دلته بیا درته وایي چې سبمټ ا فوټو اف یور سیلف هولډینګ یور آی ډي مطلب چې دلته کومه آی ډي ته ورکړي بیا دلته درته وایي چې هغه آی ډي لاس ونیسه او عکس ورسره وښکه او دلته اپلوډ کړه او هغه ورسره سبمټ کړه اوس اول به راشو دلته به ویریفای کړو ویریفای کې یوز ا ویلډ ګورنمنټ ایشو ډاکومنټ او صحیح ده یوز موبایل فون نه کوې دا ده او که کمپیوټر نه کوې دا سټارټ ډایرکټ سټارټ واخله هلو ویبسایټ مې واخیسته ښه اوس دا مانه لیسنس غواړي چې به ورته زه لیسنس باندې کوم نو دا مانه په لیسنس باندې ویریفیکیشن غواړي ښه دا اوس کیمره دلته کار نه کوي نو پوهېږم دا ولې کار نه کوي نو راځو موبایل نه به وکړو دلته به دا موبایل باندې کلیک کړو چې لیپټاپ کې کیمره هم نه وي نو موبایل باندې چې کلیک کړي دا کیو آر کوډ راځي
یا دلته ایمیل ولیکه سند وه هغه ایمیل ته به دې لینک لاړ شي. خو موږ به په کیو آر کوډ باندې وکړو. اول به موبایل کیمره خلاصه کړي او کیو آر کوډ ته به ونیسي، د لاندې زیړ لینک راغی په دې به کلیک کړي. نو بیا به دلته د سټارټ باندې کلیک کړي، لاندې سټارټ بټن باندې، او دا به الو کړي. بیا هغه کوم کارډ یا پاسپورټ یا هغې به دې کیمرې ته نږدې کړي، دې سرکل کې، نو هغه به د خپله شاوخوا به ګرین سي او هغه به عکس پرې واخلي. نو اوس دا اپلوډ کېږي او چک کېږي ایمیج. انتظار به ورته وکړي لږ. نو دا سکسسفل سو. نو اوس زه خپل کمپیوټر ته چې اکاونټ وګورم چې ویریفای شوی ده او که نه. ښه دا ویریفیکیشن وسو. دا ګوره ویریفیکیشن مونږ موبایل نه وکړو. نو دلته درته وایي چې سبمیټ ا فوټو، چې آی ډي دا کوم آی ډي مونږ ورته سبمیټ کړی چې هغه لاس چې ځان سره نیولي عکس ورسره واخله. که عکس ورسره وي دلته کلیک که اپلوډ واخله، او که عکس نه وي ټیک ا پکچر واخله او د یو دایره کې خپل ځان راواله. او دلته به آی ډي ورته ونیسئ او کلیک به ووایئ. ټیک باندې کلیک که، دا شو. دلته به اوس راسئ، خپل نوم به ورکړئ چې کوم اکاونټ په کوم نوم جوړوئ، دا نوم یې ورکړئ، ډیټ اف برث به ورکړئ او د لیسنس نمبر به ورکړئ. هغه یې اټومیټیک د راواخیسته لیسنس نمبر. اوس به نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته به سکیور یور ساین اپ، دلته به موبایل نمبر ورکړئ. هغه موبایل نمبر دې لپاره پکار ده، مطلب تا اکاونټ د پاسورډ درنه ورک شي یا درنه کله چې لوګین کېږي نو هغه به دلته بیا تا ته ویریفیکیشن کوډ راځي، نو ته پرې لوګین کېدلی شي. زه موبایل نمبر ورکوم. موبایل نمبر چې دلته ورکړې نو دلته به سینډ کوډ باندې کلیک کړئ. سینډ کوډ باندې کلیک کړه، یو کوډ راځي موبایل ته. موبایل ته چې کوډ راشي هغه کوډ به دلته بیا ورکړئ. دا کوډ دلته ورکړه، دا ویریفای شو، موبایل نمبر سره اټیچ شو. او کنټیکټ ایمیل نمبر خو همدا ده، بل یو هم ورکولی شو. دا مې واخیسته او سبمیټ باندې کلیک کړه. دلته ایرور راځي، ایډ ا شاپ نیم. موږ دا پاتې شو د شاپ نوم به ورکړئ چې تا کوم نوم باندې شاپ جوړی. کلیکشنز اوس په دې باندې another shop already دې باندې اول بل شاپ شته ده AFG collections، نو په دې باندې بل شاپ نشته او ما په دې باندې جوړ کړ او سبمیټ مې واخیست. ډیټیل به خپل چک کړئ، سبمیټ به کلیک کړئ. نو تا دا ویریفیکیشن register your business دا submission is in review، مطلب دا ریویو کړي. اته څلوېښت ساعتو کې به نه موږ ته جواب راکړي. چې دې جواب یې راکړه نو بله ویډیو کې به پروډکټ څنګه لګېږي، ویر هاوس ایډرس یې څنګه ورکوو، ریټرن والا ویر هاوس ایډرس څنګه ورکوو، هغه به ټول بله ویډیو کې انشاءالله موږ وکړو. ډېره مننه.